نه بیلیږي د زور نه بیلیږي ما یو نوی رواج جوړ کړلو زه سکه د خپلې ښځې نه بیل شوم او یوه خبره مې بله وکړه د نن نه پس به زه جامې وینځم او ته به ډوډۍ پخې بس مامي دا ماماجي مې څه وایي تا وسیه زه د ماما ډېر ښه پېژنم دی اوس دویم واده ته بانه جوړوي خو رانه ونه لیدو پوتینې و د تا سره زما خبرې بیخي بندې دي ښه ما سره به خوله نه ګډې او که زه دویم واده کوم او که شزم واده کوم ستا دا کې هېڅ کار نشته خپله ښځه او خپله به شزم خو زه درته دا ویم چې زه په ځان بل نه منم چې زما په قسمت کې دویم واده دي کړي که نه نو د چا هغه پلار هم نشي بدلولی زمونږ په دې کور کې د 10 کالو داسې خاموشي ده زه په دې کور کې شور راوستل غواړم شور خو څه ګرانه خبره نه ده اوس په در باندې سترې وینې راماتې کړم او د کلي ټول خلک به راجمع شي وایي به چې هغه د ناموس خان مړ شو نو شور به پخپله جوړ شي او شور به جوړ شي زه هغه شور نه یادوم زه وایم چې په دې کور کې ماشومان راشي د هغوی شور یادوم ماماجي دا خو اسانه ده که نه څنګه ما له واده وکړه چې ما له واده کې ماشومان به خدای راکړي او هغې سره به ته لوبې کې په شور به خدای بیخ بنیاد وباسه ما راوستې تالي صفا سنډا مې دنه جوړ کړو په خپل کور کې مې کېنولې ته اوس ما ته پلاس جوړېږي ماماجي ویم خدای دې هغه وکړي چې زمونږ د ټولو پکې خیر وي د پټي نه ستړی راغلم مامي جي یو پیاله چای راله پخې که ما ځان له چای پخ کړې وم زه تاله بې وړم خو چې دې در ونسکي ها زه ماڼې چې زه ځان ته جامې پخولی شم که نه نو چای م وینځلی شم ویم خبردار چې د دې د لاس چای به دی ونسکي ځان له به پخپله پخې ماماجي د خدای خاطر وکړه ځان پورې خلک ولې خندې ویم هغه ټرک غیرت کړو نو خر والیو او نه تاله د پخلي چل درځي او نه ماله که منې مې دا د غیرت ټکې ته نه وباسه ماماجي اوس به راچې وڅکو او کرتال سره به بیا چکونه به زه په تا ولګوم خو چې تا خدای ما ته ګوتو ته راکړي ښه بند که ټول پټي یې راله وشرمول توصیه السلام علیکم بازی ماما په خیر علي توصیه زه خو دې د ماما تپوس ته ورتلمه خو دلته مې ته ولیدې زه خو چې د کله ماما سره په موبایل خبرې کومه نو بد یې راته وایي یاره باز محمد کاکا ویم تم ښه ساده سړی د چا چې مازغه خرابي نو ابه تا ته د مینې محبت ټپې چاربېتې وایي څو ځله مې ته ویلي دي چې هغه سره ته په ټیلیفون خبرې کې نو همدا ورته وایه چې چکونه به نه لګې چکونه به نه لګې زه خو ورته همدغه ویمه چې چکونه مه لګوه چکونه مه لګوه خو هغه راته په جواب کې وایي که مخې له رالې نو ژوندی دې خورم ویم تپوس یې مه کوه سم سړي خور ته جوړ شوی دی نن سهار خو یې د مامي نه لږ څه کې خپه خوړلې وه خو ماتې خلاصه کړه یا الله زما دې تا ته توبه چې دا لا کومه بیماري ده کاکا دې ته ادم خورک بیماری وایي بل ډاکټر دام ویلی دي چې څوک د ده تپوس له راځي دا بیماری به ډایرکټ هغه ته لګي یا لکه ښه ده چې پوه دې کړمه زه خو تپوس له ورتلم ویمې
د پښتو ملک ته سبا بدنه ګیلې کوي ورشه تپوس لا نه خدای والم چې ورځم په تندر د ګیلې ولګي ویم مخ ته بیا مونه ګورم کاکا یې کاکا تاسو د تاوسي په سیاست نه پوهیږئ خدای مې دې قسم وی کنه که جزګي م را باندې وکړ کنه خدا ګوزه به اخرم خو ستا د لاس رزق به انشاءالله ونه خورم بس وعلیکم سلام بس خیم څنګه چل دی تاوسیا وی ماماجي خیر دی پټي دې اوبه کړل او ماماجي ویم پټي مې اوبه کړل ورخونه مې واچول او وږې شوم نو ما وی ډوډۍ به ماماجي سره یو ځای وخورم ولې به نه خورو خو چې تیاره خو سي که نه داسې کار به وکړې چې کور ته به لاړې ما ټوله سودا برابر کړې ده الوګان مې راوړي مساله مې راوړې ده غوړي مې راوړي دي کچن ته به لاړې او ټول سامان به راوالی دوکان به کټ کې اول به سالن پوخ کړي د هغې نه پس به یو څلور ډوډۍ په طبقي پخې کړي دلته به یې راوړي ماما خوره یې به په شریکه وخورو ماما دا ته څه په ګډوډو سره ما ژوند کې نه ډوډۍ پخ کړې ده سالن خو اوس به ستا پلار هم دا چلي زده کوي بچې تا سخته نه ده لیدلې ټول عمر د ماما لنګر ساتلی ته د څه نه خبر دا دې زه په شته خانې کې د ساره داسې اوبو سره ګوزه خورم نو تا ته چا ویلي چې ته اوبو سره ګوړه خوره او تر کومې پورې به دا غیرت ته کې تر څو پورې چې ما دویم واده نه کړی ویم چې څه مې درته ووي دا وکړه کنې نو اوس زه زما د کوره او بله خبره مې واوره که د هغه مامي بدرنګې د لاسې څه راوړل که نه نو ګوره بیا به ښه خبره نه وي شابه ورک شه وسه بس ماماجي غوسه کېږه مه ورځم پخوم دله مامي یا مامي مامي څه چل دی چې داسې چغې دې جوړې کړي دي ولې ماما دې مړ شو څه مړه نه دی که دا حالي که نه نو ډېر زر به مړ شي د لوګې نه مړ دې شي خدای دې ورسره دام مړ کړي ویمه ماما مې غیرت کړی دی ټرکې والې دی ما ته یې ووي چې لاړ شه کور کې ترکاري ډوډۍ چې هر څه پاخه کړه وروړه چې دواړه وخورو کچن ته لاړ شه او هلته هر څه پراته دي ډوډۍ پخه کړه ترکاري پخه کړه او بیا دواړه ډک شي مامي ما په ژوند کې نه سالن پوخ کړی دی او نه د ډوډۍ پخولو چل راځي که چل درځي او که نه درځي د نن نه پس چل زده کړه زما د لاس ډوډۍ په تاسو دواړو باندې بنده ده ما قسم خوړلی دی ها مامي تام زه نیم پېژندلې قسم په خدای چې په لږو ورځو کې د دې هر څه نه خلاصوم